دلایل انبار لرو. مثال په تور ما مسله رسله امام پسې سورې فاتحه مونږ بغیر نه د سورې فاتحه نه بغیر د مقتدی مونږ په امام پسې کیږي کنه کیږي. زه دلایل پاغي باندې یو لوی جهان لرم خو ها دلایل نه ذکر کوم. صرف درې سلور نقطې تاسو په وړاندې ویم. تاسو نظر وکړئ سوچ وکړئ. د معراج شپه ده امام څوک دی؟ امام څوک دی؟ نبی علیہ السلام امام الانبیاء امام دی. شاته مقتدیان څوک ولاړ دي؟ څوک ولاړ دي؟ انبیاء ولاړ دي. نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 145 کلاو کا صفحہ 145 کلاو کا الت حدیث راضی حدیث قدسی دے اللہ فرمائی سورہ فاتحہ هغه سورت دے چې دا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملاو شوی. د نبی علیہ السلام نه علاوه یو نبی ته نه د ملاو شوی. د معراج په نبی علیہ السلام امامو باقی انبیاء مقتدیانو چې کله سورہ فاتحه پاوی نازل نه د یاد ورته یاد و نازل شوی نه د یاد رقم زینه و. ماوی زما سوال دار اے نبی علیہ السلام دی انبیاء ته ویل دي چې اے د انبیاء جماعت اول سورہ فاتحه از دکې زکه چې په ما پسې ودرېږي تاسو خو زما تابع شوي تاسو خو به زما اقتدا کوي او مقتدیان در امام تابع د امام مقتدیان د امام اقتدا کوي لګ ودرېږي سورہ فاتحه از دکې زکه چې زما په شریعت کې بغیر د سورہ فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي. لګ ودرېږي سورہ فاتحه از دکې زکه زما په شریعت کې یو امام قرت د ټولو مقتدیانو د لپاره نه کافی کیږي. نبی علیہ السلام دا ویل دي نبی علیہ السلام ویل دي زم د انبیاء مونږ وشو کوونه شو د انبیاء مونږ وشو زمونږ د احناف ولی نه کیږي چې زمونږ د احناف ته مونږ ته باطل ویل اول د انبیاء په مونږ د ابطال حکم ولګو زمونږ په مونږ ورسته ولګي. زم ها نبی علیہ السلام د ژوند اخري مونږ دی د دو صحابه په وګوي لاسونه راچولي جمعات ته راغی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی امامت شروع کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رسته شو. روایتو کې راځي د قرات اکثر حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوسترا واخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام قرات شروع کو من حيث د اغزنا چرته چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رسیدل. د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری اولنې اخیری مونږ د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری مونږ اولنې رکعت بغیر د سورې فاتحه نشو. ماوی اول حکم په امام الانبیاء ولګو چې د نبی علیہ السلام د ژوند اخیری مونږ باطل له په مونږ احناف ورسته ولګي. زم احادیث ګندی اغه ته نظم امام بخاری حدیث نقل کړي. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمای انه انتهى الى الصف د سب تر ورسېدو په منډه باندې جمعات کې راغی. نبی علیہ السلام پر رکوع کې ابو بکر رضی الله عنه د سپنه معمولی رسته ودرېدو. نبی علیہ السلام چې کله سلام وګرځو فذکر ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته دا واقعي ذکر شو. د الله رسول تاسو پر رکوع کې وای ابو بکر رامنډ کړه هغه ودرېدو تاسو سره رکوع کې شریک شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا نه وای چې زما په شریعت کې بغیر د سورې فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي. زما په شریعت کې یو امام قرت د مقتدیانو د لپاره نه کافی کیږي. ابو بکر لاړ شو واپس مونږ وکا نه نبی علیہ السلام ور لملاړه وای. نبی علیہ السلام شاباس ور کوي ورته وای زادک الله حرسا الله دې استاهرس نورم زیات کې ولا تعود آئنده دې سمکو. زم ها ابطال حکم ولګوا. بہرحال محترم السلام زم امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمای قرآن د حاکمیت د پاره راغله دی د په هیڅ میدان کې محکوم جوړېدل نه قبلې. قرآن په هر میدان کې حاکمي قرآن د حاکمیت تقاضا کوي. امام اعظم رحم الله فرمای مخ کې چې ولاړ دا امام دی شات دا حاکم دی شات چې ولاړ دا محکوم دی. د دیو جن قرآن حاکم له اجازه ورکو تر قرآن تلاوت وک محکوم له اجازه ورنکو. زم ها لگ صحابو ته احادیث په دې باب کې دومره غندي انسان کې وګوري د انسان عقل حیران شي. خو ها تپ منسوخ روایتو باندې تپ منسوخ عمل باندې وراړي تپ دوکه باندې اخلي ستانه اصلي نوٹ اخلي دیسی نوٹ درکې. زم د صحابو فتوی لګي ګوره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو کس راغی و یو کس په امام پسې ولاړ دی او د قرات کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عجیب جواب ورکو بلکې زما وسور رسید لقلات السنتهم جواب د یخن د زیلون رو بسم. عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس راغی تپوس کې کس په امام پسې ولاړ دی قرات کوي. عمر فاروق رضی الله فرمایي مولا افاه ترابن زما زلغوالی چې خلید خاورونه ډککل شي. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کس راغی هغه ول جواب ورکو فلا صلات له منځ نه کیږي. علی رضی الله تعالی عنہ کس راغی علی رضی الله تعالی عنہ جواب ورکو قد اخطا الفطره دی انسان نه سنت طریقه خطا شو. ها تاسو ذهن کې برازي بیا دا هغه حدیث څه مطلب دی. زم دا هغه حدیث مطلب هغه کوم چې نبی علیہ السلام صحابه بیان کړل دي. زم ها موطا امام مالک صفه اتش په تکلاو کا جابر ابن عبد الله رضی الله فرمای دا حدیث په بار د هغه چا کړي چې یوازې مونږ کوي. زم موطا امام مالک شپږ په ته صفه کلاو کا 66 صفه کلاو کا
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی دا حدیث په باره د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. زویم ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفحه 126 د حقانی چاپ کلاو کا سفیان ابن عیینہ رحم الله د صحابه شاګرد د دې حدیث نقل کوونکې هغه فرمایي اذا احذا لمن يصلي وحده دا حدیث په اړه د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. زم ترمذی شریف کلاو کا صفحه 134 جلد نمبر 1 کلاو کا امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایي اذا کان وحده دا حدیث په اړه د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. په اړه د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي. ماوی د حدیث هغه مطلب دی کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه بیان کړل. برال محترم عرض میکو یو ډلر اپاسیرا د هغه د قران د هغه آیاتونو د مفهوم نه انکار وکړو بانو عذر سره جوړ کو ویل یره د احادیثو نه خلاف دي. بل ډلر اپاسیرا د احادیثو نه انکار وکړو ولی د قران نه خلاف ده. وخت نشته کلمه په باغی باندې مثالونه ویلي وي. برال محترم قرآنی مجید زمونږ د دې په باره کې درېمه نظریه دا و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث دار قرآنی مجید د پاره تفسیر دے قرآنی مجید د پاره تفسیر دے. او محترم اخری عقیدہ نظریہ ذکر کو منگوایو قرآنی مجید دا پورا منل ایمان دے. قرآنی مجید پورا منل ایمان دے. قرآن بازی حصہ منل د بازی نے انکار کول دا ایمان نہ دے. دا قرآن نے انکار دے. دا احادیث بازی حصہ منل د بازی نے انکار کول دا ایمان نہ دے. دا انکار دے. تاسو بوای نن یو ډلی زمونږ سره جګړه شروع کړه دا د وابیت په نوم رااله دا د غیر مقلدیت په نوم باندې رااله دا د جماعت المسلمین په نوم باندې رااله دا د عثمانیانو په نوم باندې رااله. نن زما استاد ذهن کې شکوک شبهات ورزول ویل مونږ احناف تاسو ته وایو تاسو ته مونږ احناف وایو مونږ احناف تاسو ته وایو قرآن او حدیث منئ تاسو مونږ فقہ طرف ترا بلئ مونږ وایو الله او رسول منئ تاسو امام طرف ترا بلئ مونږ وایو نه نه والله لازم اختلاف زما په دې خبره کې نشته. دا یو وسیع موضوع ده کله په دې باندې الله وخراولي ګنټه دوه خبره وشي په دې باندې ذهن ورسیږي. نن خو زمونږ د عوامو ذهنونه د دغه وجه نه جوړ نه دي. د دې وجه نه اکثر نوجوان را غیر مقلدینو قبضه کړه. برال محترم عرض کو زمونږ جګړه په دې باندې نه ده چې قرآن حدیث پورا قرآن حدیث منل پکار دي کې ردی په مقابله کې یو بل چیز مونږ خو کلاو وایو مونږ علماء دیوبند اعلان دي مونږ وایو د قرآن په مقابله کې د پیغمبر د احادیث په مقابله کې د الله او رسول په مقابله کې یو انسان بل چیز منی دا کافر دی اسلام نه خارج دی. ها زمونږ اختلاف پس کړي زمونږ جګړه پس کړه نن خو اختلافي نقطه خلکو ستانه پټکړه زه کله عام بیانوم ما یو زنه مسل زګونو کې ویلا زه کلاو وېما زم ها زمونږ اختلاف دغه خلکو سره د دې مونږ وایو قرآن حدیث پورا ومني دی وای ناقص ومني مونږ وایو قرآن حدیث پورا ومني دی وای ناقص ومني تبه هغه څنګه زم مسله ذهن کې کېدوا مسله ذهن کې کېدوا چې ستا ذهن ته خبر راشي زویما قرآنی مجید مونږ د پاره د شریعت اصول سلور راکې مسلې د حل کولو د پاره بنیادی اصول سو راکې. اول نمبر قرآنی مجید دویم نمبر سنت رسول دریم نمبر اجماع امت سلورم نمبر قیاس شرعی. اول نمبر دویم نمبر سنت دریم نمبر اجماع سلورم نمبر قیاس. هو قیاس مجتهد کولای شي هر څوک نشي کولای. د قرآن اعلان دی اطیع الله کتاب الله د قرآن اعلان دی اطیع الرسول سنت رسول د قرآن اعلان دی اول الامر منکم اجماع امت د قرآن اعلان دی فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول الی اخره قیاس شرعی د قرآن اعلان دے اطیع اللہ کتاب اللہ د قرآن اعلان دے فتبعون سنت رسول د قرآن اعلان دے ومن یشاقق الرسول الی آخره اجماع امت د قرآن اعلان دے فاتبروا یا اولی الابصار. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی الاعتبار هو القیاس. قرآن وی اصول سودی قرآن وی اصول سودی یو سړی مقابله کې را پاسې دو دی وی ز دو منم اهل حدیث کې دو اصول اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن ویل اصول سودی سلور دی وی دو منم دا په قرآن ایمان